وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا. قرآن کریم دی الله تعالی کلام ده بغیر دی کیفیت نه دی قول په شکل کې دی الله تعالی نه دی ظهور شوی ده. د مونږه دا عقیده ده چې الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات د دې کیفیت نه پاک دي. د الله تعالی ذات د کیفیت محتاج نه ده، د الله تعالی صفات هم د کیفیت محتاج نه دي. دا بغیر د کیفیت نه دي، یعنی الله تعالی ذات او صفات دا بغیر د کیفیت نه دي، د کیفیت محتاج نه دي. امام بیهقی رحمت الله علیه کتاب الاسماء والصفات په دې کې امام بیهقی رحمت الله علیه دا یو اصول ذکر کړی دا وی فإن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه. موږ ټولو مسلمانانو لپاره دا عقیده ساتل دا ضروري ده ان ربنا ليس بذي صورة ولا کیفیه، چې الله تعالی دا بغیر د صورت نه ده او بغیر د کیفیت نه ده. فإن الصورة تقتضي الکیفیه، ځکه چې صورت د دې کیفیت تقاضا کوي. وهي عن الله وعن صفاته منفیه، نو الله تعالی ذات او د الله تعالی صفات د دې کیفیت نه بالکل پاک دي. نو دا د مونږ عقیده ده چې قرآن کریم دا د الله تعالی کلام ده او د الله تعالی صفت ده. نو لکه څنګه چې د الله تعالی ذات دا د کیفیت نه پاک ده، بالکل د غرنګي د الله تعالی کلام چې کومه ده دا هم د کیفیت نه پاک ده. نو دا یو اجماعي عقیده ده چې الله تعالی او د الله تعالی چې څومره صفات دي دا ټول د کیفیت نه پاک دي. منه بدأ بلا کیفیت قولا. د عقیده متعلق چې کوم نور اشکالات دي پاغه کې یو بنیادی او اهم اشکال هغه هم په ذهن کې کېنوي. د امام مالک رحمت الله علیه طرف ته دی وی غلطی خبره نسبت شوی ده او امام مالک رحمت الله علیه وی د الله تعالی د صفاتو د کیفیت قائل ده. اڅرنګ امام مالک رحمت الله علیه ته یو ورځ د شاګرد راغی او دا سوال یې نو کو چې الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. وای الله تعالی په عرش باندې مستوی ده، د دې استوا کیفیت تشای ده. بیا وای چې امام مالک رحمت الله علیه جواب ورکو چې الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وای د دې کیفیت کومه ده دا مجهول ده او په دې باندې ایمان راوړل دا واجب دي او د دې متعلق او د کیفیت متعلق سوال کول دا بدعت ده. نو امام مالک رحمت الله علیه دالته د الله تعالی د صفاتو د لپاره کیفیت ثابت کړی ده، اگر چې هغه کیفیت مجهول ده. مجهول کیفیت دا مطلب چې الله تعالی د صفاتو کیفیت شته خو مونږ ته په نظر ناراضي. وای امام مالک رحمت الله علیه دالته والکیف مجهول دا بیان کړی د دینه دا معلومه شول چې امام مالک رحمت الله علیه د الله تعالی د صفاتو د لپاره د کیفیت قائل ده، اگر چې هغه صفات کیفیت کوم دي هغه مجهول ده. نو دې جواب هم په ذهن کې کېنوي چې امام مالک رحمت الله علیه طرف ته د داسې خبره صحیح سند بالکل نشته. دا په غلط سند سره د امام مالک رحمت الله علیه طرف ته د خبرې نسبت شوی ده. او داسې امام بیهقی رحمت الله علیه او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه نو هغه فرمای وای د یو صحیح سند سره د امام مالک رحمت الله علیه دا قول ذکر کړی ده. نو عبد الله بن وهب رحمت الله علیه دا فرمای وای زه د امام مالک رحمت الله علیه سره ناستو، ما سره نور کسان وو. وای وکست امام مالک رحمت الله علیه نه دا سوال وکړو یا ابا عبد الله الرحمن علی العرش استوى کیف استواؤه. وای الله تعالی په عرش باندې مستوی ده، د دې استوا کیفیت څرنګه ده. نو عبد الله بن وهب رحمت الله علیه فرمایي چې امام مالک رحمت الله علیه سر لاندې کو او په د باندې خولې راغلي، د دې مخ د خولو نه ډک
او بیا امام مالک رحمت الله علیه سر اوچت کو او ورته ویل چې الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسه لا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. ای الله تعالی په عرش باندې مستوی ده لکه څنګه چې الله تعالی خپل بیان کړی ده او دا ما وایي چې څنګه والکیف وکیف عنه مرفوع او دا کیفیت کومه ده د الله تعالی نه مرفوع ده ختم شوی ده. وای دلته امام مالک رحمت الله علیه خپل د کیفیت نفي کوي وای الله تعالی په عرش باندې مستوی ده خدا ما وایي چې څنګه مستوی ده بلکې کیفیت د الله تعالی نه بالکل سیټه ده. الله تعالی د کیفیت محتاج نه ده او بالکل په دغه رنګ امام بیهقی رحمت الله علیه او حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه دا په یو بل طرق سره دا یو روایت نقل کوي وای امام اوزاعی امام مالک امام سفیان ثوری امام لیث بن سعد رحمت الله علیه د دینه دغه حدیث متعلق سوال وشو چې په حدیثو کې د الله تعالی د صفاتو ذکر ده بیا دغه جواب ورکو امر روحا کما جاءت بلا کیفیت دا احادیث چې څنګه راغلي دي بس په یغه طریقې بیانوي بغیر د کیفیت نه. ادینه دا معلومه شو چې امام مالک رحمت الله علیه او نور چې کوم غټ بزرگان دي هغه هم ټول د الله تعالی او د الله تعالی د ذات او د الله تعالی د صفات د کیفیت نفي کوي. وایي چې د دې لپاره کیفیت ثابت نه ده بیا تاسو د کیفیت خبره ولې کوي او کوم ځای کې چې امام مالک رحمت الله علیه دا بیان کړی ده چې ول کیف مجهول د دې سند په صحیح طریقه سره د امام مالک طرف ته نشي کېدلی بلکې په غلطه طریقه سره په غلط سند سره د امام مالک طرف ته دا خبره منسوبه شوې ده. دا عقیده نمبر 33 د عقیده ترجمه هم په ذهن کې کېنوي وان القرآن کلام الله او قرآن کریم دا د الله تعالی کلام ده منه بدأ بلا کیفیت قولا بغیر د کیفیت نه د قول په شکل کې د الله تعالی نه د ظهور شوی ده وانزله علی رسوله وحیا او الله تعالی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی په صورت باندې را نازل کړی ده وصدقه المؤمنون على ذلك حقا او مؤمنینو ټول مؤمنانو د تصدیق کړی ده چې دا حق ده په دی وجه باندې د قران کریم تصدیق کړی ده وايقنوا انه كلام الله تعالی بالحقیقه او په دې خبره باندې د مشټولو یقین ده چې دا حقیقتا دی الله تعالی کلام ده ليس بمخلوق ككلام البريه دا مخلوق نه ده د مخلوق د کلام غوندي فمن سمعه فزعم انه كلام البشر فقد كفر او چا چې دا کلام واورید او بیا دا عقیده یې ولرله چې دا د یو بشر کلام ده نو دا سړی کافر ده. وقد ذمه الله وغاب عابه او الله تعالی د دې مذمت بیان کړی ده د داسې سړي چې هغه دغه کلام الله د یو بشر کلام ګڼي. واوعده بسقر حيث قال تعالی او د داسې سړي لپاره الله تعالی د جهنم وعید بیان کړی ده کوم الله تعالی فرمای سأصليه سقر زبان قریب داسې سړی جهنم ته داخلوم. فلما اوعد الله بسقر لمن قال چې کله الله تعالی د داسې سړي لپاره د جهنم د اطلاق وعید بیان کو چې کوم کس دا وای ان هذا الا قول البشر چې دا خو صرف یو بشر قول ده علمنا وايقنا انه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر نو یا موږ په دا خبره باندې یقین وکړو چې دا بالکل د خالق قول دا کلام دا د بشر کلام نه ده. نو د عقیدې خلاصه دا ده چې قران کریم دا د الله تعالی صفت ده او الله تعالی ذات د الله تعالی چې کوم نور صفاتونه دي دا ټول د کیفیت نه پاک دي بغیر د کیفیت نه دي یو شی هم د کیفیت محتاج نه ده.